سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ دا هم د تازه خبرونو سرټکي د بریټانیا دفاع وزیر له کابل هوایي ډګره د خلکو ایستل عملیات په بشپړېدو ته یوازې څو ساعته پاتې دي د بریټانیا دفاع وزیر بین واک وایي کابل له هوایي ډګره د خلکو ایستل لړۍ کې دوی ماموریت ته څو ساعته پاتې دي ښاغلي والک کایس نیوز پښتو میډیا ته داسې وویل واقعیت تاریخ اړخ دا ده چې ټول هغه کسان به ونه توانېږي چې هوایي ډګر ته د ورتلو زمینه برابروي نوموړي په وینا له دې وروسته نور خلک هوایي ډګر ته نه بلل کیږي او بریټانویانو باروان هوټل تړل دی چې بریټانیا ته تلونکي کسان پکې ساتل کیږي ښاغلي والک وایي د هغو نږدې 1000 کسانو د سفري اسنادو چمتو کولو چارې بشپړې شوې دي چې د جمعې پر ورځ به له کابل هوایي ډګره بهر ته ولېږل شي او له دې وروسته به بریټانویان پوځیان هم په بشپړ ډول د افغانستان څخه ووځي نوموړي زیاتوي داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګره د بهرنیو ځواکونو وتلو وروستۍ نیټه رانږدې کیږي د هوایي ډګره په شاوخوا کې د نورو بریدونو خطر هم زیاتیږي نوموړی وایي داعش په څېر ډله به تل یوه دعوا کوي چې ګواکې دوی د امریکایان یا بریټانویانو وشړل له دې مخکې د بریټانیا د دفاع وزیر وویل ځواکونه یې له کابل هوایي ډګره د خلکو ایستلو عملیات وروستي پړاو ته رسېدلي دي